that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو دوستانو، که زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی او زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو نوي یاستئ، نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډېر دوستان ورته په تمه دي، ډېر دوستان ورته په سترګې په لار دي چې څنګه کولی شو چې په اتصالات سیمکارت کې بغیر د فایل څخه فری انټرنېټ وکاروو. هیڅ کومه ام بي به هم نه مصرفوي او هیڅ کومه روپۍ به هم نه مصرفوي، بغیر د فایل څخه. نو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی ګورو خپل اتصالات سیمکارت کې مونږ پیسې ګورو چې کوم پیسې خو به نه وي پکې. ګورو اتصالات سیمکارت کې پیسې ګورو، وګورئ ستاسو حساب دی 0 افغانۍ. نو راځو لومړی به تاسو په اتصالاتو باندې ډیټا خلاصه کړئ. کله مو چې ډیټا خلاصه کړه، ډیټا به تاسو 3G ته اړولې وي. کله چې 3G ډیټا درته خلاصه شوه، نو تاسو به راشئ د پلی سټور څخه به پلی سټور ته به راشئ. د پلی سټور څخه به د انانټنس په نامه یو اپلیکیشن دی، هغه به ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دی. کله مو چې دغه ډاونلوډ کړ، نو ما وګورئ ما ته یو پن لیکلی دی، ما انسټال کړی دی. نو تاسو چې کله دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو دغه اپلیکیشن دغه دی. نو زه دغه اپلیکیشن کې اوس پرې انټرنېټ کاروم. دغه اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړ، نو د دغه انټرفیس به دا رقم راواوړي. اوس ګورو، لږ انتظار ورته کوو. نو د دغه انټرفیس به دا رقم راواوړي. نو تاسو به راشئ په دغه سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سټلایټ سیټینګ باندې کلیک وکړ، نو دغلته به دغه دواړه اپشنې به تاسو ته غیر فعال وي. دغه اپشنې به تاسو ته غیر فعال وي. نو تاسو به راشئ، لومړی به دغه اپشن فعال کړئ دغه، او بیا به دغه ورته فعال کړئ. نو د دواړه مو چې کله فعال کړل، نو را به شئ دغې نارنجي پټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو دلته به تاسو ورته ولیکئ. دغه ځای کې به تاسو ورته ولیکئ API.ds.access بیا د منفي علامه او بیا هم art.net دا به ورته ولیکئ. کله مو چې دغه ورته ولیکل، نو دغه ځای کې به تاسو ته کنیکټ لیکلی وي او دغه ځای به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دغه ځای کلیک کړ، نو دغه به جیټ ته واړوئ. دغې جیټ ته به تاسو واړوئ. اول به دغه کنیکټ کې وي. ګورو، اول به دغه کنیکټ کې وي او تاسو به یې جیټ ته واړوئ. نو چې کله تاسو جیټ ته واړولو، نو را به شئ دغه آنلاین هاسټ کې به هم کلیک چک مارک به یې کوئ او کیپ کې به هم تاسو چک مارک واچوئ. کله مو چې دغه ته چک مارک واچولو، نو را به شئ جنریټ ته. دغه نارنجي پټه به تاسو کلیک کړئ. نو جنریټ چې تاسو کله کلیک کړ، او را به شئ والټ ډیټا چې کله تاسو کلیک کړ، نو بیا به تاسو سیو کلیک کړئ. کله مو چې سیو کلیک کړ، او بیا به هم ورپسې سیو کلیک کړئ. کله مو چې بیا سیو کلیک کړ، نو دلته به تاسو کنیکټ کلیک کړئ. نارنجي پټه به کلیک کړئ. کله مو چې نارنجي پټه کلیک کړه، او دغلته به اوکې کلیک کړئ. نو کله مو چې اوکې کلیک کړه، اوس ګورو بالکل وګورئ دغه ځایونه وګورئ، بالکل موږ ته وګورئ هر یو روان دی، موږ ته فری انټرنېټ. اوس ګورو چې فیسبوک کار کوي او که نه. نو ګورو
دغه دی یوټیوب هم ګورو چې آیا یوټیوب کار کوي او که نه. نو لږ ورته انتظار کېږو تر څو کار وکړي. وګورئ دغه ده وګورئ میسیج هم راغی، ویډیو هم درته پلی کوم. ډېر تیز انټرنېټ دی دوستانو. ګورو لږ انتظار ورته کوو، ویډیو نه سکیپ کوو. وګورئ دغه دی بلکل. نو دغه وه د فری انټرنېټ دغه وه دوستانو د فری انټرنېټ طریقه. نو تر داسې نورو ښکلو ویډیوګانو د کتلو لپاره له موږ سره اوسئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.